سیاسي ګوندونو له پاکستاني پوځ غوښتي چې د اسلامي امارت سره خبرې وکړي، خو پاکستاني پوځ په جواب کې ویلي چې په وار وار مو هڅه کړې خو اسلامي امارت مو خبرې نه اوري. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د پاکستان سیاسي ګوندونو د دغه هیواد له پوځي رهبرۍ څخه غوښتي دي چې د پاکستان له داخلي امنیتي مسایلو سره د مقابلې په خاطر د اسلامي امارت سره خبرې اترې وکړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر د دوشنبې په ورځ د مختلفو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره په نږدې 4 ساعته ناسته کې د خیبر پښتونخوا پر روان وضعیت او په حق له خپلو اندېښنو ته خبرې وکړي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د بخبره سرچینو په حواله ویلي دي چې سیاسي مشر په بشپړه ډول د ملي عمل پروګرام NIP عمل کول غواړي او زیاته کړې ده چې د اړتیا په صورت کې به پر ځینو اصلاحاتو لاسره غور وکړي. د سرچینو په حواله په غونډه کې د جمعیت علما اسلام، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، جماعت اسلام او قومي وطن پارټي ګوندونو استازو هم ګډون کړی وو. سرچینې ویلي دي چې د سیاسي ګوندونو مشرانو په افغانستان کې د اسلامي امارت سره د رسمي یا غیر رسمي خبرو اترو وړاندیز کړی دی. ټول ګډون کوونکي په دې نظر و چې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ همکاري په سیمه کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کولای شي. خو د پاکستان د پوځ مشر ویلي دي چې په افغانستان کې اسلامي امارت په تیرو وختونو کې په وار وار سره خبرداري له پامه غورځولی دی. د سرچینو په حواله د پاکستان د پوځ مشر له افغان واکمنو سره د رسمي یا غیر رسمي خبرو اترو وړاندیز کوونکو ته وویل، موږ بار بار هڅه کړې خو اسلامي امارت زموږ خبرې نه اوري. د دې سربېره سیاسي ګوندونو پوځي رهبرۍ ته مشوره ورکړې ده چې د مسایلو د حل لپاره د اسلامي امارت سره خبرو اترو نورې لارې وکاروي. د پاکستاني پوځ عامه اړیکو څانګې ISPR لخوا د خپاره شوې اعلامیې په اساس د سیاسي ګوندونو استازو د ورپاکۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خپلو وسلوالو ځواکونو او قانون نافذونکو د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ. همدغه راز دغو مشرانو د وسلوالو افراطي ډلو پر وړاندې د یوې متحدې جبهې پر ضرورت ټینګار وکړ. د ISPR په حواله ګواکې پوځي مشر څرګنده کړه چې هیڅ ډول نوي پوځي عملیات نه کیږي، خو زیاته کړه چې د استخباراتي معلوماتو په اساس به عملیات چټک کړای شي. نوموړي وویل چې پوځ له سیاسي ګوندونو څخه هم د نظر غوښتنه کړې ده. د پاکستان د پوځ مشر دغه څرګندونې په داسې یو وخت کې کړې دي چې په ځانګړې توګه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په ترهګریزو پیښو کې په ډېرې چټکۍ سره زیاتوالی راغلی دی.